Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نن کلاس کې مونږ زده کوو present perfect tense. Present perfect tense څه ته ویل کیږي نو تاسو یې د ډیفینیشن ته وګورئ. It is a tense which shows an action which is completed in the recent past. یو کار هغه پوره شو په پاست کې خو لرې پاست نه بلکې نږدې پاست. مونږ چې ورته ماضي قریب وایو نو دا به مونږ شو کوو په present perfect tense کې. اردو کې د دې پہچان څه دی نو د دې داسې سپیسیفیک پہچان نشته دی بلکې هر هغه سنټنس چې تاسو ته په ایگزام کې راغی او د هغې کې مینینګ و د ریسنټ پاست یعنی ماضي قریب معنی پکې موجود وه نو هغه به ته لیکي په پرزنټ پرفیکټ ټینس مطابق. لکه زه تاسو ته یو درې اگزامپل ویم داسې ویم میں یہ کتاب خرید چکا ہوں، میں نے یہ کتاب خرید لی ہے، میں یہ کتاب خرید بیٹھا ہوں. دا درې معنی جملې مختلف سټایلونو سره په اردو کې راغلي خو لیکن د دې معنی په پښتو کې یو ده چې ما دا کتاب اغستې دی او دا په ریسنټ پاست کې شوی دی نو دې ته چې موږ به داسې وایو I have bought this book. ما دا کتاب اغستې دی. Affirmative sentence. The present perfect tense affirmative sentence په د دې فارمولې مطابق دی. اول برازي subject بیا براشي helping verb چې هغه دلته has او have دی بیا براشي the verb third form اخر کې برازي object. like for example he has finished his work. هغه خپل کار کمپلیټ کړی دی نو he دلته subject دی has پکې راغلی دی helping verb finished پکې third form of the verb دی his work پکې object دی. I have offered my fajr prayer. دې ځای کې د I subject دی have دلته has have نه have راغستلی شوی دی او offered third form of the verb او my fajr prayer that is object here. Note دا خبره یاد ساتئ چې کله subject he she it او singular name نو has با helping verb په تور باندې یوز کیږي او که چېرته دا subject I we you they یا plural name راغلی نو دلته موږ بیا have as a helping verb یوز کوو. لکه کم چې به د examples کې تاسو کتل he has finished his work, I have offered my fajr prayer. Negative sentence. د negative sentence جوړولو طریقه دا په هر یو ټینس کې چې د helping verb نه پس په not لګو لکه دلته دې فارموله بدای شي subject په وي بیا به has یا have plus not plus third form of the verb اخر کې object لکه he has not finished his work. I have not offered my fajr prayer. Interrogative sentence. Interrogative sentence سوالیه جمله جوړولو طریقه دا ده په ټول ټینسز کې چې helping verb راشي سر ته هغې نه پس به وي subject لکه دې ځای کې به فارموله دا شي has have په سر کې راشي بیا به subject دی بیا به verb third form دی آخر کې object دی. For example has he finished his work آخر کې question mark. Have I offered my fajr prayer آخر کې ولګېدو question mark. یاد ساتئ چې نیگیټیو انټراګیټیو سنټنس چې کله هم جوړی نو helping verb راځي سر کې ځکه دا دی انټراګیټیو او نیگیټیو دی نو ناټ هم پکې لګي نو فارموله به دې طریقې سري سر کې به راشي has have بیا به وي subject بیا به وي not بیا به third form of the verb at the end we have object and then we will put the question mark. For example has he not finished his work question mark. Second example have I not offered my fajr prayer آخر کې موږ ولګو question mark.